سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. استرالیا په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره اوربند مهم وباله او ترې ملاتړ یې وکړ. د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت د سویلي او لویدیځې اسیا د برخې لوی مشر د افغان حکومت له ملي امنیت سلاکار سره په کتنه کې همداراز د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو له قربانیو ستاینه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې هېواد به یې په بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه په پوځي برخه کې له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. حمدالله محب هم په بېلابېلو برخو کې د استرالیا له همکاریو مننه وکړه او زیاته کړه چې په امنیتي سکتور کې اصلاحات د دې لامل شوي چې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله په بېمخینې ډول راټیټه شي. افغان حکومت یو ځل بیا د افغانستان د الوتنو پر وړاندې د پاکستان د هوایي حریم د تړل کېدو له امله خپله اندېښنه په ډاګه کړه. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال تېره ورځ په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې له دې سربیره د دواړو هیوادونو د اړیکو پر ښه والي او د ترانسپورتي او ترانزیتي ستونزو پر حلېدو هم ټینګار وکړ. د پاکستان سفیر هم ژمنه کړې چې هیواد به یې د افغانستان او هند د الوتنو پر مخ د خپل هوایي حریم د خلاصولو په اړه ډېر ژر پرېکړه وکړي. دی ویل ده چې شپږ شپېته ورځې مخکې د اسلام آباد او نوي ډهلي ترمنځ تر پوځي شخړو وروسته پاکستان د افغانستان هند ترمنځ خپل هوایي حریم وتاړه او اوس افغانستان د ایران له لارې هند ته الوتنې کوي. له دې سره سم د افغان حکومت ملي امنیت سلاکار او د پاکستان سفیر اسلام آباد ته د ولسمشر را روان سفر ته هیلهمندي وښوده. حمدالله محب او زاهد نصر الله پاکستان ته د ولسمشر غني سفر چې د پاکستان د لومړي وزیر په بلنه ترسره کیږي په بېلابېلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د نوې پاڼې پرانیستو لپاره ښه فرصت یاد کړ. په دې کتنه کې چې تېره ورځ ترسره شوې دواړو لور د بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړې توګه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر سیمه ییزو همکاریو هم خبرې کړي دي. د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې په 4 جریبه ځمکه کې کرل شوي کوکنار واړول شول. د هرات د امنیه قمندانۍ په وینا دغه لړۍ همداراز روانه ده. د دغه ولایت پولیسو خبرداری ورکړی چې د کوکنارو کروندګر به هم عدلي او قضایي بنسټونو ته وروپېژندل شي. او په بلخ کې د ابو علي سینا بلخي روغتون د نسایي ولادي څانګه چې د روان کال په لومړۍ ورځ د ولسمشر غني لوري پرانیستل شوی و کارکوونکو یې له نږدې 2 میاشتو وروسته تېره ورځ په یادې ودانۍ کې خپل کار پیل کړ. دغه روغتون چې 360 بسترونه لري د 15 میلیونه یورو په لګښت چې د آلمان له لوري ورکړل شوي جوړ شوی دی. له دې سره سم د بلخ د عامې روغتیا مخکیني مسؤلین له عامې روغتیا وزارت او د دغه ولایت له سیمه ییزو مسؤلینو غواړي چې د بلخ د عامې روغتیا د ریاست په اړه راولاړه شوې ستونزه حل کړي. ما یک نهاد کلان علمی و اکادمیک را تا این جای کار به شکل غیر سیاسیش ساختیم و حفظش کردیم. توقع ما این است که این نهاد اکادمیک را نقطه تقابل گفتمانهای سیاسی و غیر اکادمیک نسازیم. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله امان.